किसा कौम د پاک حضور ورته غوږون سي ضرور مکوي کبر او غرور د محمد رسول الله ويم حالونا زمونږ نبی آخر زمانہ چې د مکه نشو روانه ډېر نزولې قدردانا دا مدینه پتر روزي جڑا کوینا او وطن بهر چا بندګران دے وطن په مثال دا جنان دے په وطن هر سړی قربان دے زکه هر څوک د خپل وطن قدر کوینا شدا مکینا درمی دخپل الکینا دا اللہ کرخنا کبینا کلی اصحاب ورسارا ہم پا سفر زینا خلق سڑونا پا جڑا دی دمک غرونا پا جڑا دی سروس پیم گلونا پجڑا دی د محمد رسول الله ارمان کوینا او ګور بدبخت ظالمان ظلم کوي مې پوجنانا دوی نه پوهیږي جاهلان د خدای نبی شو تر روان هجرت کوینا قرآن دے دا گل خیستا زما جانا دے ورسار تل دا محبت اظہار گواما وارا صحاب تر نظری گی پا حشمیر قربانے گی ورسار زین پاتی کی گی کړي د مکه نه مدینه ته هجرتونه زید مکه نه په سفر زمونږ خلای پیغمبر ډېر نوراني خیر البشر دا الله حکم دی چې بل وطن تزینا و نبی چې شو روان د مکه نه مدینه ته نبی چې شو روان د مکه نه مدینه ته د باغلی غلی ورکت خنا کبر نبی چې شو روان د مکه نه مدینه ته نبی چې شو روان د مکه نه مدینه ته سفر کوي ډېر په قلارا د مدینه په کول لارا د پکلا رضا د پارا د باقي ژوند په مدینه کې تیروینا د مدینه خلک ډېر خوشحال دي دا پاک نبی په استقبال دی ډاک د عزت او د کمال دی په محمد رسول الله فخر کوینا او د مرحبا خوږ نغمه دی ډکه د مینې نظر دی په مدینه کې رنگینه دی دا هاشمی اربرت خوشال دینا په مدینه د خدای حسن دے ورتر غلې می جانان دے در رحمتنا پر بران دے عبدالجلیل توحید یار سچ ویلی دینا ورتر غلې می جانان دے او در رحمت لو پر بران دے
عبدالجلیل توحید یر سچ ویلی دینا و نبی چه شو روان د مکه نه مدینه تا نبی چه شو روان د مکه نه مدینه تا نو تبا غلی ورکتا خنا کبه نبی چه شو روان د مکه نه مدینه تا نبی چه شو روان د مکه نه مدینه تا نو تبا غلی ورکتا خنا کبه نبی چه شو روان د مکه نه مدینه تا نبی چه شو روان د مکه نه مدینه تا نبی چه شو روان د مکه نه مدینه تا